دې نه بعد اوس به خبره کېږي د جنگ احزاب په باره کې یا غزوه خندق په باره کې به خبره کېږي. زه به مختصر خبره وکړم چې دا څه چل شوی او که څوک تفصیل اورېده غواړي دا خو ناممکنه ده چې دلته اوس موږ تفصیل شروع کړو ځکه چې هغه ځان له اوږده موضوع ده خو مختصر صرف دومره خبره یاده کړي چې په دې ایتونو پوه شي. الاحزاب احزاب ما تاسو ته وایي چې دا ډلو ته وایي. نو احزاب را جمع شوي ډلې لکه قریش، غطفان دا قوم او قبیله، نجد علاقې نور قبایل او د مدینې یهود دا ټول را جمع شوي د مسلمانانو خلاف. نو ډلې را جمع شوي وي نو الله ځکه دې ته احزاب. ها کله چې رسول صلی الله علیه وسلم یهود د بنو نضیر مدینه کې درې قبیلې د یهودو وې یو پکې بنو نضیر وه. دا بنو نضیر چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وشړل د مدینې نه نو دوی بیا بنو قریظه پسې ورلو کوم چې یهودیان پاتې شوي په خیبر والا پسې ورلو او دغه شان دوی یو چال شروع کړو چې بدللو د یهودیانو او دوی پکې غټه غوسه ده دوی و ځکه چې شړلی شوي نو دوی شروع کړه یو ځای ته بل ځای ته به تلو دا خلک به راګرمول خصوصا په قریشو باندې ډېر زور راوست. ولې ځکه دې خبیثانو ته پته وه چې اصل دشمني د مسلمانانو سره چې کومه زوروره دشمني ده هغه د قریشو ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه قوم نو دوی به د هغوی خواله تلو راتلو موږ تاسو سره یو او موږ داسې یو موږ دغه غطفان دا په هغه علاقه کې غټ قوم او قبیله د هغوی سره مشورې شروع کړې. نو قریش په مشرتیا کې او بنو کنانه د هغوی په مشرتیا کې 10,000 کسان تیار کړي شو. 10,000 کسان او د دوی قائد چې دی هغه ابو سفیانو رضی الله عنه چې دا ورځو کې را مسلمان. غطفان قبیله چې راووته د هغوی مشر و عیینه بن حسن او دغه شان دا نورې قبیلې او حیی ابن اخطب یهودي هغه په دې بنو قریظه کې کار کولیږي. دا یو قبیله پاتې شوي دا دوه خو ختم شوي دي که او یو د یهودو قبیله په مدینه کې لا پاتې ده. نو دی به توراتو چې دوی هم د خپل لوز او معاهده چې کومه د رسول وسلم سره کړې ده چې دا څه کي دا ماته کې او زموږ سره ملګري شي. نو دقه شان وشوه دوی عین د جنګ په موقع باندې غدر او خیانت وکړو. چا دغه ښه دی چې دا ټکی مې واورېږي نور مې د یو چا خبر هم صحیح نه اورېد چې موږ څه وایو چې نرې او دا هغه څوک چې خپل جواب نه پخپله مطمئن دی چې زه څه بنو قریظه موږ دکه پاتې وو نور خو تلي دي مدینې نو بنو قریظه باندې کوشش کوو چې دوی موږ سره ملګري شي او عین د جنګ په موقع غدر وکړو. حالانکې د یهودو سره دا صلح شوی واري او سره چې که چا په مدینه باندې حمله وکړه نو ټول به په شریکه د دې دفاع کوو. که چا په مسلمانانو حمله وکړه لکه ده چې په یهودیانو وکړه چا په یهودیانو وکړه لکه ده چې په مسلمانانو نو هغوی 800 کسان وو. هغه 800 هم دوی ته راوړي دي د مشرکانو ته کوم چې پکې جنګجو کسان وو هغه کوم چې جنګونه کول هغه 800 کسان. دا خبر مسلمانانو ته راورسېدو نو رسول الله وسلم مشورې د ملګرو نه واخیسته دا دغه طریقه او مشوره به یې کوله. نو په دې کې سلمان فارسي رضی الله عنه چې دی د فارس و او په فارس کې دا د جنګ یو طریقه وه چې دا کنده به کنستلی کېده خندق چې ورته وایي په عربۍ کې. نو د رسول الله وسلم دا مشوره وکړه چې یا رسول الله د مدینې نه ګیر چاپېره به یو کنده وکړو
او داسې کندې چې په هغې څوک راوړېدی نه شي. نو دې ځای نه به موږ لګیا یو ولاړ به یو، که دوی څه کول یو خپل جواب به کوو، دوی به دې خوا راوړېدی نه ځکه چې موږ سره بله لار نشته. خو ټول را جمع کېږي، ټولو سره څنګه او په مدینه کې لوی غم په مؤمنانو راغلی و، لوی غم. 10,000 کسان چې مدینې ته راننوځي څه پاتې شو؟ هېڅ هم پاتې نه شو. نو ځکه هغه وایي چې یا رسول الله خندق به وکړو ګیر چاپېره، نو دننه کم سے کم دا واړه، دا زنانه، دا بوډاګان، بوډۍ بیماران، محتاج، معذوره، دوی خو به په امن کې شي که او موږ به خپل کوشش کوو. دا مشوره د رسول صلی الله علیه وسلم ډېره خوښه شوه او خندق وکنستی شو. د مسلمانانو لښکر 3,000 و، هغوی 10,000 او مسلمانان هغه 3,000. په دې کې دا دشمنان رالو او د هر طرف نه دوی مدینه هغه راګیره کړه. بنو قریظه چې هغه پاتې وو مدینه کې وله، نو د هغوی سره صلح و د مسلمانانو، هغوی په منځ کې خباثت وکړو او هغه لوځي هغه یې مات کړو. دې مسلمانان ډېر خراب کړي ځکه چې دشمن دننه را پیدا شو. د دې د اوسه پورې دشمن هغه د دې کندې نه اخوا دی، د کندې نه اخوا دشمن معلوم دی. مشکل دلته دا پیدا شو چې دننه پکې دشمنان جوړ کړی شو او هغه دغه یهودیانو کې. په دې کې داسې جنګ نه دی شوی چې تورې راغستې او په یو بل پسې وتي. صرف یو واقع 2 پکې راغلي دي، سیرت کې بیان شوي. او تقریبا دا حصار لږ ډېر اختلاف پکې شته، تقریبا 60 شپې و، 60 شپې دا خبره روانه. او مسلمانانو نه یو کس پکې یا 2 کسان پکې شهیدان شوي دي، 2 کسان پکې شهیدان شوي دي. دوی یو بل په غشو وشتو به دې ځای نه د هغه ځای، او 3 پکې کافران چې دی مرداران شوي دي، 3 پکې کافران مرداران شوي. الله رب العزت بیا چې کله دا حصار ډېر شو که نه، او 60 شپې او څه د پاسه شل، رب العزت بیا په دوی باندې سیلۍ راولېږله، خو سمه سیلۍ راولېږله. داسې سیلۍ چې د دوی کافرانو دا خیمې، د دوی هغه لوښي، د دوی هغه توخه چې کوم سفر سامان ټولې وله والوځه. او قریشو پکې لا دام وهم او ګمان شروع شو چې قریظه کې شو، بیا بنو قریظه د یهود چې دوی بیا د مسلمانانو سره مرسته کړې ده، د مسلمانانو سره ملګرتیا کړې ده. نو مشوره یې په دې وکړه چې ځو ګله نور تباه کېږو، ځکه چې دا کومه سیلۍ چې راله او دا کوم حالات چې راله. نو ابو سفیان رضی الله عنه په هغه وخت کې خپل قوم ته وویل ای قریش والو، هر څه ګوره زمونږ ختمېدو والی دي. اوښان کمسونه چې موږ راوستي دي، او دغه دی خبر را روان دی چې بنو قریظه موږ سره دوکه وکړه او هغه بیا مسلمانانو ته واپس شو. دا هسې د هغوی سوچ و، چا ورته داسې ویلي دي. او دا یو کس اوس نعیم ابن مسعود الاشجعي رضی الله عنه، د ده نه د ده قوم نو خبر چې دی مسلمان شوی دی، دی دغه موقع کې مسلمان شوی. نو راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله زه مسلمان شوم څه وکړم، څه خدمت راکړه. هغه ورته یې چل وکړه او جنګ چل ولته وایي. نو دی لاړ په قریشو پسې، قریشو خو چې دا زموږ ملګری دی، او ته خو پته نه وه چې دا مسلمان. نو هغوی ته وایي ګوره قریظه له نه وه په کار، دا یهودو ته یادول. نو وګوره داسې څوک داسې کوي، یو طرف ته ووایي چې موږ ستاسو ملګري یو، او دننه چې دی کار روان دی د مسلمانانو ملګرتیا کوئ، دا خو نه وه په کار. ښه او داسې کړي. بیا لاړ دی یهودو پسې قریظه سره، او څنګه یې خیر دا وایو. خیر قریشو له داسې نه وه په کار. لکه تاسو څومره د هغوی سره مخلص یې او څومره تاسو د هغوی ملګرتیا کوئ او خپل هر څه قربانوئ، او د هغوی دا خبرې دي وایي دا زموږ ملګري نه دي او دوی سره به موږ بیا ګورو او بیا به داسې کوو. او دغه شان بیا لاړ دی غطفان قبیلې پسې،
الغرض رسول صلی الله علیه وسلم ته الحرب خدعه، جنگ خو وی دیتا چې ته به دوکه کوې دشمن. نو ده دا خبرې وکړه، نو قریش ووایي، ابو سفیان ووایي دغه دی هغه بنو قریظي چې تاسو ورته ډېر خوشحاله وي هغه دنه ولاړو، هغه هم د مسلمانانو ملګري کې او دې سیلۍ ته موږ ټینګېدی نه شو، ځکه چې موږ پتیله نه شو ودرولی، موږ دیګ نه شو ودرولی چې پخلی پکې وکړو، نو دلته موږ پاتې کېږو. خو زه چې ځو که نه ځئ زه خو روان یم. نو دومره تادۍ کې پاڅېدو چې په دې اوښ باندې کله سور شو که نه، د هغه اوښ تړلی شوی، اوښ به یې تړلی شوی او بس د هغه اوښ روان کو دغه شان هغه پړی هغه ځان سره وشله او روان داسې الله رب العزت دوی د دغه ځینه په دې ناشنا سیلۍ سره چې دی هغه وشړل. ښه او دا روان ایتونه د دې سره به تعلق ساتي. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اذكروا نعمة الله عليكم، یاد کئی نعمت دا اللہ پتاسو، اذ جاءتكم جنود کل چراری تاسو تلخ کری، فأرسلنا عليهم ريحا نراولی گلمن پاگوی باندی سیلی، وجنودا او لخکری لم تروها چی نلی دلی تاسو آغا رسول دی ملائک فرشتی. وكان الله بما تعملون بصيرا، او دی اللہ باغ عملونو چی تاسوی کوئی لدن کے. اذ جاءوكم من فوقكم کل چرال لغوی تاسو تدبر طرفستاسونا، ومن اسفل منكم او دکوس طرفستاسونا، هر طرف نه دل مدینه راګیرا. واذ زاغت الابصار او کله چې کږي وږي شوې سترګې، وبلغت القلوب الحناجر او ورسید زړونه مروته، وتظنون بالله الظنونا او ګمانونه کول تاسو په الله باندې قسمه قسم ګمانونه. داسې سخت راغلی لویه سخته. منګه یو 2 رکعاته تراویح وکړو، بیا داسې وو چې موږ لکه د دنیا په بل طرف واړول. ما خو چې تراویح کړې ما سخته تېره کړې، سخته ودرېدلی یم په جومات کې 15 منټه سختېدي شي. الله وایي داسې سخته راغله چې د هر طرف نه لښکرې او مدینو کې چغې شوې، لکه وایي هر طرف یې راګیر کړی دی. څه د پاسه 20 ورځې او شپې صحابه کرام کورونو ته نه تللي، دغه شان بهر پراته د کورونو په چتونو او په یو ځای او په بل ځای. الله وایي د ډېر غم د لاسه او د سختې لاسه را سترګې کږې وږې شي او زړونه مرو ته راورسېږي د غم د لاسه، او قسمه قسم ګمانونه شروع شو. نو یو ګمان د منافقانو چې هغوی موږ لاړو تباه شو، هر څه ختم شو، بل ګمان د مؤمنانو چې نه الله به زمونږ مرسته کوي. هنالک ابتلي المؤمنون، دغه وخت ازمیښو کړی شو په مؤمنانو، وزلزلوا زلزالا شدیدا او وجړه کولی شو په جړه کولو سختو سره. زلزله خو په دې وه چې یو دا کنده کنسته و که نه، یو مسله خو نه ده، یعنې دا خو وروستنۍ خبره ده چې دشمن راغی او بهر دته پروت دی او تاسو دې خوا یو جنګ روان دی، مقابله روان، دا خو وروسته خبره. او دې نه مخکې دا دومره غټه کنده کنسته او موسم د جمی او غریبي
صحابه کرامو پکې خېټو ته پورې کاڼي تړلي، رسول وسلم 2 کاڼي تړلي. قصه موږ ذکر کړې ده جابر رضی الله. نو په داسې حالاتو کې مؤمنانو ځکه الله وی داسې سخته پرې راغلې وه که نه سمې چړقولي سمه زلزله پرې راغلې وه. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ او کله چې وي منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې په زړونو د هغوی کې بیماري ده ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعده نه ده کړې موږ سره الله او رسول د هغه مګر دوکه. منافقانو چې په زړونو کې د منافقت بیماری د هغوی ټوله دوکه وه چغې شروع کړې. یو منافق معتب ابن قشیر هغه چغې کړې وی دی موږ سره لوزونه کوي چې الله به موږ له فتح راکوي او فارس به هم زموږ دی او روم به هم زموږ دی او دا دی اوس موږ دومره نشو خوځېدی چې اودس ماتې لوزو. چې شو هغه لوزونه او چې شو هغه خبرې ټولې وي دروغ و ټولې دوکې وي. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ او کله چې وویې یوې ډلې د دوی نه یا اهل یثرب اے مدینې والو لا مقام لکم فارجعوا نشتی طاقت ستاسو نو واپس شئ. الټې مؤمنانو ته څه وي نه ځان وجنئ ځان وجنئ ځان تباه کوئ نو تاسو د دوی د مقابلې واپس. یا اهل یثرب دا د مدینې زوړ نوم دی یثرب. ولې ورته یثرب ویلی کېږي چې پخوانو خلکو کې چې په دې مدینه کې پاتې شوي دي د هغوی یو مشر و د هغه نوم و یثرب. نو د هغه پر نوم باندې دې ته نوم کېښودی شو. بیا رسول الله وسلم وایي چې د دې نوم مدینه شو. داسې راځي یو اثر کې چې په تورات کې دا خبر راغلی ده. په تورات کې د مدینې 11 نومونه راغلي دي په تورات کې. المدینه، طابه، طیبه، المسکینه، الجابره، المحبه، المحبوبه، القاسمه، المجبوره، العذراء، المرحومه. دا نومونه راغلي دي. نو اسلام کې د دې نوم بدل شو د یثرب نه څه ته مدینې ته شو. دا رالو دا خبیثان منافقان مکه وایي واپس شوي ستاسو طاقت نشته. ویستأذن فریق منهم النبي او اجازت غوښتو یوې ډلې د دوی نه د رسول صلی الله علیه وسلم نه یقولون وی ان بیوتنا عوره یقینا کورونه زمن خالی دي وما هي بعوره او ندي دا خالی یریدون الا فرارا نغواړي دوی مگر تیښته. الله وی درو او بس را روان وي دا لیړې لګولې او رسول الله سلم هم ټول بچی چا به وي بس وی اجازت دی ځه ځه ځه. یو به راغی یا رسول الله ډېره مزه به یې کړی موږ به تاسو سره ولاړ وې هلته زموږ هغه کور دي ځکې دی چې بلکل دشمن ته نږدې دی او مخامخ ته یو څوک پکې شتون نه. نو موږ به لاړ شو. دا هم د ایمان دعویدارو چې پیغمبر په خېټه پورې 2 کاڼي تړلي دي او دې کور کې پروت ته وي کور کې څوک نشته کور خالي دی. صرف خبره د دې نه چې سړی په خوله باندې دعوه وکړي. هغه ابوبکر صدیق، هغه عمر، هغه عثمان، هغه علي رضی الله عنه او دا نور هسې الله دغه ځي ته نور رسولي هغه پراته وو بهر دا ګیرې خړې پړې شوي وي دا کپړې په خاورو کې لت پت شوي او کورونو ته نه
او دوی راتلو زمونږ کور کې څوک نشتي او موږ بیماران یو چا وي زه داسې چا وي زه دا الله وی دروغجن دي اصل خبره دا دی چې دوی تیښته غواړي ولو دخلت عليهم من أقطارها او که چېرته راننوځي لښکرې په دوی باندې د غاړو د مدینې نه ثم سئلوا الفتنه بیا وغوښتې شي د دوی نه فتنه لآتوها خامخا راځي به هغې ته وما تلبثوا بها إلا يسيرا او ایثار به نشي دوی په هغې کې مګر لږ ها که چېرته دا لښکرې راننوتې د مدینې په دې غاړه باندې راننوتې څه ته مدینې ته او بیا یې د دوی نه فتنه وغوښته ثم سئلوا الفتنه فتنه څه ده یو ده که چېرته دوی ته وویلی شو چې تاسو داسې کار وکئ د کافرانو ورته ووایي دا لښکرې چې زمونږ ملګري شي او کار به دا کوي چې د مسلمانانو په منځ کې به اختلاف راولي په دوی کې فتنه ور واچوي چې دوی د یو بل سره وران شي الله وایي دوی به ډایرکټ دا خبره ومني دغه شان مشهور ده چې فتنې نه مراد شرک او کفر دی که چېرته دا ډلې راغلې او دوی ته یې ووایي چې راځئ زموږ سره ملګري شئ کافران به مشرکان به لآتوها دوی به ډایرکټ ورغلي وما تلبثوا بها الا يسيرا بالکل لږ وخت به بس او دوی به دا خبره منلي او چا ویلي چې وما تلبثوا بها کې ضمیر راجع د مدینې ته یعنی که چېرته دوی د هغوی سره کفر او شرک ومنو که نه نو بیا په مدینه کې هم ډېر وخت نشي پاتې کېدی لږ وخت به بیا به حدیث نه ختمي ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل او یقینا دوی وعده کړي و د الله سره مخکې لا یولون الادبار چې نه باړی شاګانې وكان عهد الله مسؤولا او د وعده د الله تپوس کړی شوي د الله سره چې کوم لوی شی د هغې به تپوس کېږي دا صرف خبره خو نه قل اوایا لن ينفعكم الفرار هیڅ چېرې فایده به درنه کي تاسو ته تېښته ان فررتم من الموت که وتښتېدئ تاسو د مرګ نه او القتل یا د قتل نه وإذا لا تمتعون إلا قليلا او په دغه وخت کې به تاسو ته فایدې در نه کړی شي مګر لږه زمانه ووایه ورته دا تېښته به تاسو له څه فایده درکړي او زه تاسو بچ شوئ د مرګ نه زه مړه نه شوئ د جنګونو نه یېرېږئ منافقان خو ډېر بزدي رو یېرېږئ چې څوک به مړه کړي ته صحیح شو مړه نه شوئ پاتې شوئ نو څومره زمانه به تېره کوي څومره ژوند به ستاسو په دنیا کې قل اوایا من ذا الذي يعصمكم من الله څوک دی هغه چې بچ کړي تاسو د الله نه ان اراد بكم سوءا که اراده وکړي په تاسو باندې د تکلیف او اراد بكم رحمه یا اراده وکړي په تاسو د رحم کولو څوک شته چې الله منع کړي نو که الله راولګي او تاسو رانیسي بیا به څه کوئ ځکه وایي ولا یجدون لهم من دون الله او وبنمومي دوی ځانونو دپاره سوا د الله نه وليا ولا نصيرا دوست او نه مددګار اوس الله وایي ما ته هغه خلک معلوم دي هغه منافقان چې هغه به ګرځېدو په دې منځ کې او چې چا به جنګ کو جهاد به یې کو هغو ته به یې وي راځئ موږ سره د خباثت ته وګوره که نه لکه په خپله خو زه پکې وی نه یم وایي زه پکې په خپله نه یم
نو کور کې کښېنه تا خو وایي چې کور زما بې پرده دی او کور زما خالی دی نه بیا ډیوټي دا ولګېده چې ګرځي را ګرځي پټ پټ او کم مسلمانان چې د پیغمبر سره دي چې په څه طریقه دوی راشي یا کم منافقان چې د مسلمانانو سره ولاړ دي او له حدیث خبر نه دي ډېر نو دوی ګرځي چې خپل ملګري پکې را پیدا کړي داسې ویلی کېږي امام ابن ابي حاتم دا کیسه راوړې ده وی په دغه ټیم کې د کله چې د دشمن راغلی او دا جنګ روان و نو دې مسلمانانو کې یو کس کور ته راغی څه کار یې کور ته راغی چې کور ته راغی نو د ده یو خپلو منافق و هغه ناست دی خوراک خوري او ښه مزېدار غوښه یې سره کړې ده او هلته خلکو خېټو بورکانې کړې دي هغه ورته ویلي مسلمان او خبر نه و خبرې نه وی اتجلس هکذا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فی القتال ته خوراکونو ته نه ځې هلته پیغمبر اگر حدیث کې راځي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله دې ملګرو سره دا خاوره دې کندې نه راوړه په شا باندې او دا دوړې په ګیره کې او د سینو په دې د سینې چې کوم ویښته دي او د سر ویښته په دې کې خاورې پرتې او دې هلته ناسته خوراک دی هغه ورته هلم الی ما انا فیه من طعام وشراب راځه ته موږ سره خوراکونه کوه پرېږده دا محمد صلی الله علیه وسلم او د ده سره دا ملګرتیا او دا قیسې دغه دشمنانو باندې د چا پلار به زورور شي راځه دې ختمېدو واله دی د قیسه دغه لږه ورځې وه ختمېدو واله نو هغه ورته وی زه ځم رسول وسلم ته وایم لږ صبر وکړه نو چې دی د رسول وسلم خوا له ورسېدو الله رب العزت دا آیتونه رالیږلي وو قد يعلم الله المعوقين منكم یقینا پیژني الله منع کوونکي ستاسونه والقائلين لإخوانهم او ویونکي ورونو خپلو ته هلم إلینا راشئ موږ ته ولا يأتون البأس إلا قليلا او نرازي دوی جنگ ته مگر لگ او کورونو کې ناستي اخو دا بل خوا کې ډډه لګولې ده اخو د ښځې خوا کې ناسته هغه بوزدي ده نو بیا دا لږ ولې راځي چې دا نور مؤمنان خراب کي د که چېرته بیا پکې مال او غنیمت چې هغه میلاو شي چې څوک ونه وایي چې هلکه دا خو دا ته وګوره دی د سره ونه څلورم چې بیا پکې دا خبرې وکړي چې وګوره پلاني جنګ صحیح نه و کړی هغه ګوره دا چل وکړو هغه ګوره دا چل وکړو نو چې څه نه څه ریکارډ خو موږ سره یې کړ نو دوی به دې له راتلو اشحة علیکم بخل کوونکي دي په تاسو باندې الله اکبر یعنې تاسو اندازه ولګوئ چې دا دومره سخته په مؤمنانو تېره شوې ده که دوی پکې د کجوري دانه راوړي او چاله یې ورکړي او دا خو پرېږده بخل په خوراک لکه بخل ګوره اقسام دي بخل صرف په پیسو نه کېږي بخل په پیسو بخل په مشوره کې بخل په مرسته کولو کې دا بخل اقسام دوی هغه په بدن کې هم بخل په مشوره کې هم بخل په مرسته کې هم بخل الله وایي دا انتهایي بخیلان دي ګوره ستاسو مبارک الله سبحانه وتعالی د دوی د بزدلۍ یو ناشنا نقشه بیانوي دې ته غوږ کښېږدي فاذا جاء الخوف نو کله چې راشي یره یره د څه یره د مرګ چې کله راشي یره د مرګ رأیتهم ينظرون إلیک اینې به ته دوی ګوري به تا ته تدور اعینهم چې چورلي به سترګې د دوی
كالذي يغشى عليه من الموت پشان داغ سڑی چی بیوشی راگلی باغ باند دا مرگ. اللہ اکبر. دیو بڑھڑی لگولی وناس بو کنا دا پیغمبر پا مجلس کی دیکی بایتو نرال لکوی اللہ حکم کرے دا سر دا جہاد. اللہ وی دا سترگی بیدی سی تاورا تاوشی مڑی مڑی او کله به دیسی واړولې او کله به دیسی واړولې. الله ویل که د سړي چې زنکدې نه زنکدن چې د چای دی خو تاسو لیدلی که د سترګې سي مړې مړې اوړي راوړي او بل پکې دی چې یو طرف ته یې واړي نو بې رړولی نه شي کمزوری شوی ساتي وځي نو د دوی هم دغه حال شي داسې بزدله دي. فاذا ذهب الخوف نو کله چې لاړه شي یره سلقوكم تکلیف درکوي تاسو ته بألسنة حداد وجبو تیزو سره اشحة على الخير په داسې حال کې چې ډېر حرص کوونکي دي په مال. الخیر نه مراد دلته مال دی دنیا بخیلان دي په دغه باب ها چې یره راله د دوی حال دغه شو سر پې چورلي سترګې چورلي د ابۍ خوا کې کښېنه د ښځې خوا کې کښېنه د کړکۍ نه ننداره کوه. فاذا ذهب الخوف او چې کله یره ختمه شو نو بیا به جبې د اوږدې اوږدې جبې منافق سړی د جبې نه ډېر تیز چرب زباني دی د ډېری یعنې تاسو سوچ وکئ دې منافقت دا منافق هم عجیبوي حیا چې ختمه شوي یعنې کله چې د خندق دا غذا ختمه شوه او سخته لاړه ختمه شوه او څنګه سخته راغله الله وایي زړونه ستاسو مرو ته رارسېدل دوی بیا په مسیره بوی کې ناست وو ډډې لګولې او نه ناست نه وو الله وایي جبې روږدې کړې وې نه خیر وي پلاني مسلمان له نه وه په کار ګوره هغه ځای کې چې هغه ګزار وکړو هلک کمزوری و صحیح ګزار ګوره هغه داسې په کار او دغه طرف چې کوم و که نه د دې کندې دغه طرف چې و دغه دا ګوره دا خالي و نو پلاني له او پلاني له په کار و چې کم سے کم دېسې کې خو ناست وی که نه څوکۍ به یې کړی شپه به یې دلته تېره کړی دېسې خو څوک نه کوي دغه پلانی نه هغه په دې ګزار کې مزه نه وه او هغه چې هغه داسې تښتېدو که نه روان نو په دې طرف پورې تو داسې خبیثانو یعنی دغه ټیم کې رالو او بیا نیوکه کوه په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې حیا ختمه شي او بیا نیوکه کوه په عمر بن خطاب باندې او په هغو باندې چې د رسول سلم سره ناست دي. اولئک لم یؤمنوا دغه کسانو ایمان نه دی راوړی فاحبط الله اعمالهم نو برباد کړل الله عملونه د دوی وکان ذلک علی الله یسیرا او دی دا کار په الله باندې آسان. اصل خبره ده الله دوی د زړه نه ایمان نه دی راوړی. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا ګمان کوي دوی په ډلو د کافرانو باندې چې هغوی نه دي تلي. الله اکبر بزدله قوم دي یعنې کله چې دا ډلې لاړې او مؤمنانو اوازونه وکړي روځئ لکه هغه سړی اکثر که خیال هم کړی بهر نه اواز وکړي دې زنانو ته وایي روځئ روځئ څوک نشته خیال هم کړی روځئ لاره خالي ده څوک نشته راځئ دوی ته هم د ځوانانو د نرانو هغوی ورته ووایي روځئ نشتی څوک تللی دي نو دوی به په دې دروازو په دې چوندونو کې کتو نه نه وي تاسو بیا یو پیر وګورئ چې په رښتیا تللي دي داسې نه دغه ځای کې چې د خوا کې ډېره شوي اکثر دوی چې لږ لرې لاړ شي بیا راځي او کله به وي کله به یو څه او کله بل څه. الله وایي دومره خو دا بزدلی دي. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ او کچرته راشي دغه ډلې کچرته بیا دا ډلې رالي که نه یودو
نو ارمان کوي دوی یا نو خوښوي لو انهم بادون فی الاعراب ارمان دی چې دوی اوسېدې په بانډو کې يسألون عن أنبائكم تپوسی کولی ستاسو د خبرونو ولو كانوا فيكم او کچرتوی دوی پتاسو کې ما قاتلوا الا قليلا نو جنگ بنوی کړی دوی مگر لږ الله په دوی کوي څه که دوی ته سره یې ګورې هم فایده نه درکوي د دوی ارمان څه دی چې موږ چې د بانډو مانډو کې پراته وي نو د دې جنګونو نه به لرې وي یو زړه یې دی چې موږ لرې پراته وي او د دې مسلمانانو خبرونه مو اورېدې دا خبرونه دوی ولې اوري یعنې زړه دومره ډک دی مسلمانانو ته دومره چې د هغه بانډونه به دوی معلومات کوي چې څوک پکې وژلی شوي هغه پیغمبر بچ دی که نه دی بچ هغه پلانې څنګه شو هغه پلانې څنګه شو دومره دا خبیثات دي ځکه خو دا د جهنم په لاندنۍ مرتبه کې دي منافقان ځکه چې دوی د ښکاره دشمن نه ډېر خطرناک دي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة یقینا شتی ستاسو دپاره رسول د الله کې نمونه د تابعدارۍ ښایسته ولې دا خبره دلته وکړه یعنې پیغمبر نمونه ده د جنگ په حال کې په سفر کې په حضر کې په رسمونو رواجونو کې په عبادتونو پیغمبر زموږ دپاره نه خو ګوره د چا دپاره لمن کان یرجو الله هغه چا دپاره چې امید لري د الله الله ایمانی الله مني والیوم الآخر او د ورځو وروستنۍ وذكر الله كثيرا او یادی الله ډېر چې دا درې خویونه پکې که نه الله مضبوط ایمان په آخرت ایمان او الله یادی نو دې د پیغمبر په نقش قدم بیا رواني ولما رأى المؤمنون الأحزاب او هر کله چې ولیدي مؤمنانو ډلې د کافرانو منافقانو مبارک په مقابله کې اوس د دوی حال بیاني قالوا یا وی هذا ما وعدنا الله ورسوله دا داسې دي چې وعده کړې وه موږ سره الله او رسول د هغه وصدق الله ورسوله او رښتیا ویلي دي الله او رسول د هغه د دوی دا خبرې هغه الله او د الله رسول چې ویلي چې سختي به راځي د هغه ورځ ده که نه سخته را الله او د الله رسول ویلو چې امتحان به راځي ستاسو د ایمانونو به پته ولګي نن هغه ورځ دی چې الله به موږ امتحان راوستی وما زادهم إلا إيمانا وتسليما او زیات نکړه دوی لره دې خبرې مگر ایمان او تابعداري کول دې سختې سره او د لښکرو په دې راتلو سره د دوی ایمانونه څه شو هغه ښه ډېر شو من المؤمنین رجال بعض د مؤمنانو نه سړي دي رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه داسې سړي دي چې رښتینې کړې د هغه وعده چې لوزي کړی دی د الله سره په هغې فمنهم من قضى نحبه
نو باز د دوی نه هغه دي چې پوره یې کو کار خپل ومنهم من ينتظر او باز هغه دي چې انتظار کوي وما بدلوا تبدیلا او دوی نه دی بدل کړی دین په هیڅ بدلولو سره یا او دوی نه دی بدل کړی لوز په هیڅ بدلولو سره کوم لوز چې د الله سره کړی دی هغې نه دی بدل کړی باقي باندې ولاړ دی من المؤمنین رجال من دا په عربي کې د تبعید دپاره راځي باز نو بعضو مؤمنانو کې هغه سړي دي رجال یعنی المؤمنین من المؤمنین دا سړو ته وایي مؤمنات خو نه دي دا په سړو کې سړي دي لکه حمزه رضی الله عنه مصعب بن عمیر انس بن النضر دا نور ډېر نو بعضو یې کار پوره کړی دی یعنې هغه څه لوځي چې الله سره کړی و هغه یې پوره کړی د بعضو ذهن کې دا راځي چې دا کار پوره کولو مطلب دی چې شهید شوی دی ستاسو ذهن کې هم دغسې لازم نه ده چې کار پوره کولو به دا مطلب وي قضاء النحب به دا مطلب وي چې دی به مړ شوی یو سړی د الله سره د یو کار لوز وکړي او پوره یې کړي لازم دی چې دی به مړ کېږي لازم خو نه ده چا دا ویلي او زه پرې یو دلیل خو ویشم انشاءالله هغه دلیل دا دی امام ترمذي دا روایت راوړی دی چې رسول الله وسلم په منبر باندې ولاړو او په دې کې یو بانډچي تپوس وکړو ویا رسول الله من الذي قضى نحبه دا څوک دی چې دا کار یې سرته رسولی رسول الله وسلم غلی شو نو بیا لږ ساعت بعد طلحه بن عبید الله رضی الله عنه راننوتو جومات ته یې دروازه باندې او هغه دو صادرې اچولي شین رنګ کې جامې اچولي رسول الله وسلم هغه بانډچي ته کوم دی ورته پوښتنه چې هغه وایي زه یم وی هذا ممن قضى نحبه یو پکې دا کار چې ختم کړی دی نو ګوره کار یې خپل سر ته رسولی دی او ژوندی دی خیال هم دی که نه نو لازم نه ده چې دی به څه دی به مړ ومنهم من ينتظر او بعض په انتظار ناست دي انتظار دا چې یا الله شهادت راکړي یا الله زمونږ مرسته وکړي وما بدلوا تبدیلا او دوی څه تبدیلي نه ده کړې په هغه لوز کې کمې چې د الله سره کړه انس بن مالک رضی الله عنه وی زما تره انس بن النضر هغه د بدر په غزا کې نه و شریک شوی نو هغه دا لوز کړی او دی ویلو چې په ما باندې قرض دی که زه الله بیا مخامخ کړي نو په احد کې چې هغه ور مخامخ شو که داسې جنګ یې کړی و داسې چې ټوټې ټوټې شوی و بدن یې نو انس بن مالک رضی الله عنه موږ په دې خپل تره پسې ګرځېدو هغه د خور بیا وپېژندو د ګوتو د بندونو نه نور چا نه پېژندو نو ما بیا روزي کې را پیدا کړو د مړو کې پروت و موږ ورمنډې کړې نو څه د پاسه اتیا ګزار لګېدلی یا ګزار د تورې یا د نیزې یا د غشي او بیا یې مثلم کړې وه وګونه یې ترې پرې کړي شونډې یې ترې پرې کړې وې پوزې یې ترې پرې کړې وه نو موږ به وي چې دا آیت الله د هغه مبارک نازل کړی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه یو روایت کې داسې راځي امام حاکم راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وی کله چې رسول الله وسلم د احد د غزا نه راواپس شو نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه الله اکبر هغه مړ پروت و وجلی شوی رسول الله وسلم په هغه باندې ډېر زیات مین و نو ودرېدو او د هغه دپاره یې دعا وغوښته او به وی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر او داسې نور ډېر
مؤمنان آیت عام دی په دې کې هر هغه سړی دننه راځي چې د الله سره کړی لوز هغه سرته رسوي. دا امتحان چې کوم راغی په دې مؤمنانو دې کې حکمت دا دی لیجزی الله الصادقین بصدقهم، د دې دپاره چې بدله ورکړي الله رښتینو ته د رښتیا د هغوی، ویعذب المنافقین او عذاب ورکړي منافقانو ته ان شاء که وغواړي، او یتوب علیهم یا مهرباني وکړي په هغوی باندې، ان الله کان غفورا رحیما، یقینا الله دې بخنه کوونکی مهربانا. چې الله بدله ورکړي رښتینو خلکو ته. رښتیني څوک دي؟ مؤمنان. د رښتیاو د هغوی څه مطلب دی؟ د هغوی دغه رښتیني ایمان، رښتیني وینا، هغوی چې کوم تصدیق د الله کړی، د الله د رسول، د الله د کتابونو، دا ټول پکې دننه او ورکړي عذاب منافقانو ته، یا یې توبه قبوله کړي که چېرته څوک پکې توبه وباسي. ورد الله الذین کفروا بغیظهم، او واپس کړل الله هغه کسان چې کافران دي په غوسې د هغوی سره، لم ینالوا خیرا، ترلاسه یې نه کړه هېڅ فایده. الله وکفى الله المؤمنین القتال، او بچ کړل الله مؤمنان د جنګ کولونه، وكان الله قويا عزيزا، او الله دې طاقت والا زورور. خو الله بچ کړو مؤمنان او د هغوی ساتنه وکړه. اوس د یهودو کې څوک دي دننه لا پاتې چې منافقت یې چې کړی دی؟ بنو قریظه. اوس د هغوی خبره به بیانېږي. زه مختصر تاسو ته د دوی دا قصه ذکر کوم. مدینه کې 3 قبیلې وې د یهودو. قرآن کې بعض صورتونه داسې دي کنه چې دا تا بلکل نه پرېږدي چې ته تیز واورې، او په دې اخرني سپارو کې دومره څه نشته، خو دا صورت نه دی. یو دا دی، یو د سورة النور چې موږ مخکې ورځو کې وو، او دغه شان سورة الطلاق، سورة التحریم، سورة الممتحنه، بعض صورتونه. د وضاحت دپاره سړی وایي چې لازم څه نه څه خبره وشوي چې خلک وپوه شي. مدینه کې 3 د یهودو قبیلې وي: بنو قینقاع، بنو نضیر، او بنو قریظه. بنو قینقاع کله چې بدر کې مسلمانانو ته فتح میلاو شو، الله عزت ورکو، د دوی حسد شروع شو د مسلمانانو سره سم، او دا به وي صفا رسول سلم ته وی هغه تا چې ورسره مقابله وکړه هغوی په جنګ نه پوهېدو، دا که چېرته یوه ورځ مونږ مخامخ شو بیا به تا ته پته ولګي جنګ خلک څنګه کوي. نو دې کې یو زنانه لاړه، مسلمانانو یو زنانه د هغوی دې بازار ته ځان له سره زر اغوستو د زرګر نه، یهودی و. نو هغوی دې چل وکړو چې د دې دا کپړه کومه لمن چې ده پیس کې چې دی چې کوم زنانه په ځان پسې راکای کړي، نو خو ناسته وه خیر یې نو یو راغلی دی د دې دغه لمنې نه اوچته کړې ده، د دې د سټ پورې یا د املا پورې سزي پورې تړلې ده چې خبر نه ده. خیال م کړی کله ناکله دا ماشومان د لمنې یا سزۍ چې وتړي سړي ته پته ده. نو هغه چې څنګه ودرېده چې پاسېده یو ټوله هغه عورت د یې ښکاره شو چې کمیس خو له ټوله خبره تړلی. نو په دې کې مسلمان چې دی هغه راولګېدو او دغه کس یې مړ کړو چې دا کار کړی.
یهودیان را ګرم شو راولګي دغه مسلمان یې مړ کړو چا چې دغه کس وژلو هر یو خپل قوم ته آواز وکړو مسلمانانو او د بنو قینقاع په منځ کې به یې جګړه شوې وه اخرنۍ خبره بیا فیصله په دې باندې وشو چې خپل مالونه او خپل سامانونه بغیر د اسلحو نه دا دې راوړي او د مدینې نه دې ځي رسول صلی دویم بنو نضیر رسول صلی الله علیه وسلم د څلورم کال د هجرت له دوی خواله ورغلی و د دیت څه مسله وه څه دوه کسان وجلی شوي د هغوی د دیت مسله وه او دوی منځ کې معاهده وه مسلمانانو او د یهودیانو چې دیت به ورکوو نو رسول صلی الله علیه وسلم د یو کور د دیوال په ویښ کې ناست او دوی سره د خبرې انتظار یې کو او دوی داسې اراده کړې وه چې د برې نه به پې کاڼی راګوزار کړو دی به خبر نه شو د قضي کې به مړ شي جبریل علیه السلام راغی رسول صلی الله علیه وسلم خبر کو هغه د هغه ځای نه پاڅېد بیا رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکړه او امر یې وکړو ملګرو ته ځان تیاروئ ورغی دغه علاقې ته ډېر وخته پورې دوی حصار کړي و دننه نو بیا هغوی بغیر د جنګ نه غاړه کېښوده او بعض لاړو خیبر ته بعض لاړو شام ته او خپل سامانونه یې ځان سره ویوړو بغیر د اسلحې نه هغه دوی په زړونو کې پرته وو دوی بیا د احزابو د ډلې راجمع کړي بنو قریظه دلته پاتې شو نو دوی بیا چل دا وکړو چې کله دا سخته په مسلمانانو باندې راله نو دوی ودرېدو د چا سره دوی دغه مشرکانو سره ودرېدو نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د جنګ خندق نه فارغه شو او الله ورله مرسته ورکړه مدینې ته د ماسپښین وخو کور ته ورننوتو چې دا کپړې بدلې کړم غسل وکړم دومره وخو شو دومره ورځې شو په دغه دوړو کې کته به راکړي دې کې جبریل علیه السلام راغی او هغه د ام سلمه رضی الله عنها په کور کې رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې اوضعت السلاح یا رسول الله دا اسلحه کېښوده هغه ویې ما خو کېښوده هغه ویې د ملایکو خو څلوېښتمه شپه د لانې دی ایښودې څلوېښتمه الله تا ته وایي چې بنو قریظه خواله ورشه د هغوی علاقې ته ورشه او داسې ورشه که نه چې د هغوی په دې قلاګانو کې زلزله راولي رسول صلی الله علیه وسلم وی مازدیګر لمونځ به په بنو قریظه کې کوو ها ځان تیاروئ نو بعضو مازدیګر بیا په لاره کې وکړو او بعضو هلته د هغوی په هغه علاقه کې وکړو رسول صلی الله علیه وسلم هغوی حصار کړي ګیر چاپېره ترې پراته وو مؤمنان پنځه شپې هغوی دغه شامو ته پراته وو بهر ته یې نه پرېښود هغوی به دا کسان لېږل را لېږل چې د روغه کوو د دسې او دا اخري دا چې هغوی وي چې سعد بن معاذ رضی الله عنه فیصله وکړي سعد بن معاذ د اوس خاندان نو نو د اوس او د بنو نضیر د دوی د یو بل سره ملګرتیا وه جاهلیت په وخت کې نو اوس خو دغه قبیلې په سعد رضی الله عنه د اوس په قبیلې په مشرانو کې هغوی وایي چې ده سره زمونږ وخت تېر شوی دی ده په مونږ زړه سوځي که نه دوی چې سعد څه فیصله وکړه مونږ ورته تیار او سعد رضی الله عنه په مسجد نبوي کې پروت و هغه زخمي شوی و هغه لاس یې لګېدلی خو هغه دا سوال کړی و یا الله د هغه وخته پورې مې مه مړ کوه چې څو پورې دې زما سترګې په دې خلکو یخي کړي نه وي دا بنو قریظه د یهودي یادول اوس د الله شان ته وګوره هغوی وایي سعد دې فیصله وکړه سعد خو مسجد نبوي کې پروت دی هغه دعا ول الله قبوله کړې دغه دی چې ملګرو راوړو په سورلي را په شا کړې په طریقې کېنولی دی رسول صلی الله علیه وسلم د یهودیانو ته ویل پاسې مشر هم راغلی دی ودرېږئ ورته ټول ودرېدو نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته فیصله وکړه یا رسول الله زما فیصله خو دا ده چې سړي بوله مړه کړو کومو چې موږ سره جنګ کوو او هغوی مقاتلین دي جنګونه کولی شي دا تقریبا 200 کسان او زنانه او ماشومانان دا به زموږ سره قیدیان شي رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې زما دې په الله قسم وي تا هغه فیصله کړې کومه فیصله چې د اسمان والا وه د الله هم دغه فیصله
او دوی ډېر حیران وي چې یو ساعت وي ته زمونږ هغه دا او هغه داسې او دا په دې کې څه نه کېږي تاسو غدر او خیانت کړی الله او د الله د رسول سره نو په دې ایتونو کې دغه خبره روانه ده زه دومره د عباس خبره لږ اوږده کړم لږ تفصیل به کوم چې تاسو په دې ایتونو پوه شئ چې دا موږ څه وایو که نه طریقه صحیح نه ده یو کړتې وباسو اگه ستاسو تادی او زه کارم ډېر نه چې به زر زر یې ختم کړو چې کیسه ختمه شي وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب او راکوزی کړل هغه کسان چې مرسته یې کړې وه د هغوی سره د اهل کتابونه من صیاصیهم د قلاګانو د هغوی نه وقذف في قلوبهم الرعب او گزار یې کړه په زړونو د هغوی کې یره فریقا تقتلون یو ډله ووجله تاسو وتأسرون فریقا او قید کول تاسو بله ډله واورثکم ارضهم او په میراث کې درکړه تاسو ته ځمکه د هغوی وديارهم او کورونه د هغوی واموالهم او مالونه د هغوی وارضا لم تطئوها او داسې ځمکه چې تاسو نه ده پایمال کړي وكان الله على كل شيء قديرا او دی الله په هر شي باندې قدرت لرونکی الله یو بله ځمکه هم ده لا تاسو په قدم نه دی ایښودی زیر یې ورکو د خیبر د ځمکې صبر وکړئ الله وایي بله هم ده چا ویلي دي چې دې نه مراد مکه ده صبر وکړه مکې ته به ورننوځي او دا دواړه کیدی شي روان وخت کې دغه ځمکې الله رب العزت ورکړې وي مؤمنانو ته